مورجانه مې وفات شوله د ده بیچاره مورجان وفات شوې د پختې دعا ورته وکړي. د زړه بازار دې وران شي بیا به در زما هرمان شي ځان له پاتې به جهان شي چې ملک پاک سبحان شي چې پورا موده هرمان شي چې کامل زما ایمان شي. ځکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من بنا مسجدا بنا الله له بیتا فی الجنه. هر هغه څوک چې د الله جل جلاله په کور کې یوه خښته کیدي یا یوه روپۍ مصرف کړي د الله په کور کې نو الله به ورته په جنت کې ښایسته بهترین کور جوړ کړي. زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خو دې نور جوړ کړي بلا. مورجانه مې وفات شوله د ده بیچاره مورجان وفات شوې د پختې دعا ورته وکړي. مورجانې ته یو شعر جوړ کړی دی. د زړه بازار دې وران شي بیا به در زما هرمان شي ځان له پاتې به جهان شي چې ملک پاک سبحان شي چې پورا موده هرمان شي چې کامل زما ایمان شي ځکه ملک پاک سبحان شي چې مې جوړ یو قبرستان شي په خبره بدرس جهان شي بیا به ځمکه اسمان ران شي چې راکوز به پاک سبحان شي د قیامت ورځ به اعلان شي ګلبدین شاعر افغان شي د دنیا به خدای په امان شي. دا زمونږ او ستاسو یو مسلمان ورور دی وایي مور مې وفات شوې په حق کې ورته دعا وکړي الله ورته جنتونه ورکړي. الله تا ته د ښه کارونو توفیق درکړي ښه کارونه وکړي چې صدقې جاریه وي. صحیح ده. راځه چې اوس دلته دې مسجد ته راغلي یو څه ستونزه لري څه مشکلات لري دا به مو اورو او د خیر کار کې به زر شریک هم شو چې مور بي بي ته ثواب ورسي. پورا اصول سلوخت کالا یرغلونا دی بد حال خدایا اور پمنگا دغستا سلور کنجا جهان دے پورا او موږ ته د اوبو د احیا ډېر ضرورت دی او ژوند په اوبو باندې بنا دی چې کله اوبه انسان ژوند نشي کولی نو د دوی زموږ غوښتنه دا ده چې مثلا ته دا کوهي ووهي او دا جومات چې څومره باقي کارونه متباقي کارونه پاتې دا سر ته ورسې راته ځکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من بنا مسجدا بنا الله له بیتا فی الجنه. هر هغه څوک چې د الله جل جلاله په کور کې یوه خښته کیدي یا یوه روپۍ مصرف کړي د الله په کور کې نو الله به ورته په جنت کې ښایسته بهترین کور جوړ کړي. نو د دې په خاطر باندې موږ به خپله هم اخلاص کوو څومره کار هم چې کړی هغه هم کړی متباقي به موږ بیا هم نور اخلاص به هم کوو خو ډېره زیاته غوښتنه مو د بنسټ څخه او د مشرانو څخه دا ده چې موږ ته دا جومات ډېر غریب او فقیر خلک دي او موږ سره په ایماندارۍ باندې دا جومات ښه په خلاص سره ښایسته ګلالۍ ورته جوړ کړئ او ستاسې راتګ نه ډېره مننه او ستاسو نه موږ ډېر خوشحاله یو او په ټول افغانستان کې ستاسې د بنسټ دخل ډېر خوشحاله دي. جزاک الله خیر. قدرمن مولوي صاحب خبرې وکړلې یو خښته په مسجد کې استعمالول الله رب العزت به په هغې دنیا کې بلډینګ ورته ورکړي. یعنې راځئ په ژوندانه باندې داسې کارونه وکړو سترګې پناه کوو موږ په هغې دنیا کې ځان ته څه باید وکړو. زموږ او ستاسو یوه خور ده اکثرا چې ګورم په دې صدقو کې خویندې تکړه شوي میندې تکړه شوي. زموږ او ستاسو یوه خور ده په انګلینډ کې اوسیږي وایي دا صدقه کوم خپل مور او خپل پلار ته او پلار مې رانه ناراضه دی چې پلار مې رانه راضي شي چې زما لور یو ښه کار وکړو. د هغې د والد صاحب نوم چې دی حاجي ګلرحمان اکبر خان نومیږي. ماشاءالله. والد صاحب ته وایم راځئ په خپل اولادونو داسې تربیت وکړو چې صدقې جاریه هر وخت تاسو ته وکړي لکه څرنګې په نورو هېوادوالو باندې هم غږ کوم چې زموږ او ستاسو دغسې خویندې ښه کارونه کوي صدقه کوي تاسو هم وکئ په ژوندانۍ وکئ. دا مسجد د الله تعالی کور دی دا د هغه رب کور دی چې ما او تا ته هر څه راکړي دي. راځئ او څه د ده دپاره هم باید وکړو. دا د رب کور دی رب به یې جوړئ دا د رب بلډینګ دی رب به یې جوړئ خو زه ورته په امتحان کې اچولی وو. نو انشاءالله چې دا صدقه چې د خور په پیسو او د خپل پلار او خپل مور دپاره صدقه ده حاجي ګلرحمان اکبر خان انشاءالله کار شروع کوو تر پای پورې زموږ ملتیا وکړئ صحیح اوبو د دوی صدقه ده
او له خیر دا به شروع کوو. او شل سلوخت کالا یا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون صدق الله العظيم غلونا دی بدحال خدایا ورپا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل وصحة نيتي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحليم الكريم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. ګرانو کلیوالا والله جل جلاله دې دغه خورجانه چې په کوم خارج کوم هیواد کې وسیږي او د دې مسجد او د دې کوی د پاره کومه صدقه کړې ده الله دې دې د صدقه قبول کړي. الله دې د مور او پلار د پاره دې د صدقه الله قبول کړي. الله جل جلاله دې ورته ګناهونه معاف کړي. الله دې د کوم خلک چې راغلي دوی ګناهونه دې الله معاف کړي. دلته چې کوم خلکو راغلي دي ټول ته دې الله جل جلاله په دې جمعات کې اجر او ثواب ورته ورکړي. کا چا پکې خبره کړي کا څوک دا خلک چا دعوت کړي یا دا خزه تا دعوت ورکړي ټول ته الله اجر ورکړي. الله جل جلاله دې د دوی دنیا او آخرت دواړه ښایسته کړي. داسې توفیق دې نور خلکو ته الله ورکړي چې راشي او په دې ملک د جماعتونه جوړ کړي او کویانو ووهي او د خیرخواهي کارونه وکړي مسلمانانو ته د خیر ذریعه وګرځېږي. الله دې دغې خور ته نور توفیق ورکړي او دا کومه صدقه چې کړې ده الله دې دې نه قبوله کړي. الله دې تله د نظام درانه کړي. د نیکۍ تله دې الله جل جلاله دې درانه کړي. یا د ګناهونو تله دې الله دې سپکه کړي او په آخر کې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. الله خوشاله را زنده. جزاک الله. الحمدلله دا دعاګانې چې وشي الله دې ستا په حق کې قبول کړي خوري. ان شاء الله افتتاح کوو د قرآن پاک په تلاوت هم وکړله. شاهدان دشمار وتلی یا اعتماد دشمار وتلی د غربت حد پری تمام د هر چا سیر گریبان دے زما وطن افغانستان دے د خپل ځان راته ګران دے پاک الله خود نور جوړ کړي بلا وخت شو چې وران دے پورا اصول سلوخت کالا یرغلونا دی بدحال خدایا